د چوړیل قصه. په یو کلي کې یوه زړه ښځه وه چې نوم یې ساره وه. د دې ښځې دوه زامن ول چې د یو زوی نوم یې ارمان و او د بل زوی نوم یې رومان و. نور د دې زړې ښځې په دې کلي کې هیڅوک هم نه و. دا ښځه به د ورځې ښه وه او د شپې به بیا شیشکه شوه او خلک به یې خوړل. د کلي څخه به یې ماشومان په چل کې بوتلل او په خپل کور کې به یې بندي کول. نو په دې کلي کې دوه وروڼه وو چې د یو نوم سهیل او د بل نوم حمزه و. دا دوه وروڼه په نیت کې ډېر صاف ول. یوه ورځ سهیل او حمزه په لار کې ناست ول چې ګوري دا زړه ښځه را روانه وه. لرګي یې په سر ول. د سهیل او د حمزه مخې ته ودرېده او ورته ویې ویل: ای ځوانانو، دا لرګي به لږ راسره وینیسئ، زه ډېره ستړې شوې یم. نو حمزه خپل وړوکی ورور سهیل ته وویل: هله ځوانه، دا لرګي ورسره زر ورسوه او بېرته زر راځه، زه به دلته درته ناست یم. نو سهیل ورسره لرګي په سر کړه او په ځنګل کې ورسره روان شو. سهیل چې مخکې لاړ نو وډار شو او زړې ښځې ته یې وویل چې څومره لاره نوره پاتې؟ نو زړې ښځې ورته وویل چې لږ لار پاتې، او سهیل پې شکي شو. سهیل هوښیاري وکړه چې په لار کې یې قلم خطا کړ. لږ مخکې چې لاړ د زړې ښځې کور راورسېد. چې کله کور ته دننه لاړ او ویې کتل نو نور هم وډار شو او زړې ښځې ورته وویل: زویه، دا لرګي هاغلته کېږده. سهیل لرګي روان کړل او زړې ښځې له شانه په سر په لرګي وواهه او سهیل خطا شو او سهیل یې په بنده کوټه کې واچاو او حمزه اوس هم په لار کې ورته انتظار کوو. نو حمزه شکي شو او ورپسې ور روان شو. چې ډېر مزل یې وکړه ګوري د رور قلم یې په لار کې پروت دی. نو حمزه لار سیده کړه او سیده ورپسې لاړ چې مخکې ګوري یو زوړ کور دی. نو حمزه چې کله دننه کور ته ورغی چې ګوري سهیل په یو بنده کوټه کې پروت دی او بل خوا چې ګوري زړه ښځه په غاټ دیګ کې اوبه راخوټ کوي. د زړې ښځې چې په حمزه باندې پام شو نو ډایرکټ چوړیل شوه او چاړه یې حمزه پسې راواغېسته او رامنډه یې کړه. نو حمزه ډېر زړور و چې زړې ښځې په چاړه وار پې کو. نو حمزه مخکې نه لغته ورکړه او زړه ښځه په خپل دیګ کې ور وولوېده او حمزه منډه کړه او سهیل یې راخلاص کړه. نو دواړه له دې ځای څخه وتښتېدل. نو ګلونو ماشومانو، هېڅکله به په چا باور نه کوئ، ځکه چې دنیا د باور وړ نه ده پاتې. نو هیله کوم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو په الله سپارم.